السلام علیکم ملګرو. انګلند او ساوث افریقا هغه دوه بدقسمته ټیمونه دي چې یا په سیمی فاینل کې بار کیږي یا په فاینل کې بار کیږي. ډېر کمتره وخت دی ټیمونه چې دی مطلب فاینل ګټي د سی سی چیمپیون ټرافي سی سی چیمپیون ټرافي یا مطلب سی سی غټ ورلد کپ یا سی سی ټي20 ورلد کپ دا ګټي. د افغانستان نه وروستو انګلند هم ماتې وخوړله او انډیا چې دی ډېر غټ ټارګټ ورکړی او مکمل سکور کارډ سره شریکومه. فاینلي دوه ټیمونه ووتل ورلد کپ ته او دغه ورلد کپ چې کوم دی دغه فاینل ته او دغه فاینل لوبه چې کومه دغه په 9 د جون باندې ده. همدغه ماښام کې 9:30 بجې به شروع کېږي. ډېر یو ګرم میچ به کېږي ځکه که ساوث افریقا بالینګ ته موږ وګورو بیټینګ ته موږ وګورو هم مضبوط دی، که د انډیا بالینګ ته موږ وګورو بیټینګ ته موږ وګورو نو هغه هم مضبوط دی. بیګاني میچ باندې خبره کوو چې د تېرو میچونو په شان بیګاني میچ کې هم باران به کله کېده کله به ودرېده، باران به کله شروع شو کله به ودرېده، خو بیا هم شل اووره میچ شو مقرره. شل اوورو کې انډیا اولنی بیټینګ وکړو، یو او یا سکور یې وکړل چې اووه لوبغاړي د هغې سوځېدلي وو چې روهیت شرما پکې 50 سکور کړي دي، سوریا کمار یادو پکې 40 سکور کړي دي، د نیلوا پکې چا غټ سکور نه دی کړی. انګلند ټیم ته قرار شو دغه هدف په دې وکټ باندې چې یاره انډیا په 1 سکور وکړو، انګلند پرې نشي کولی او دغه وکټ د بیټینګ وکټ هم وه که مشکل پکې نه و. افغانستان او د ساوث افریقا کوم سیمی فاینل میچ چې و هغه ډېره سخته وکټ وه، په هغې باندې خلکو ډېر زیات تنقید کړی دی چې یاره دغه وکټ ډېره سخته وکټ و، دغه شان وکټ جوړول پکار نه دي، دا د تماشګیرو سره زیاتی کول دي ځکه چې تماشګیر راشي میچ کتلو له هلته چې دی فیس ورکړي او بیا مطلب 10 اوور کې ټول میچ ختم شي، نه تماشګیرو سره زیاتی دی. نو انګلند ټول ټیم په 103 سکور باندې اوټ شو، 14.0 اوور کې ټول ټیم اوټ شو. نو انګلند ټیم چې دی هغه دغه سیمی فاینل میچ وبېلو، انډیا ټیم وګټو. سکور ته که موږ وګورو یو سل یو اویا سکور په سیمی فاینل میچ کې دا چیس کېدو ول دي. 200 نه برابر سکور به نه چیس کېږي، په هغې کې به ته به تیز بیټینګ کوې، ته نه به وکټ هم ځي او سکور هم راړی، خو 100 سکور کوم هدف چې و هغه انګلند ټیم ونه شو کولی چې یاره چیس یې کړي راویړی میچ وګټو. په بهترینه کارکردګي انډیا ټیم وکړله په دغه ټول ورلد کپ کې. نو ساوث افریقا او انډیا ټیم بالاخر فاینل ته ووتله او په 9 د جون باندې دغه فاینل دی، 9:30 بجې به دغه فاینل میچ شروع کېږي. دغه د ننني میچ سکور کارډ چې تاسو ته مې شریک کړو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.